عاطف مختار: شیخ هبت الله اخندزاده یو ظالم امیر دی او خلک باید پر وړاندې قیام وکړي. سلام، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر ته. د افغانستان د ستراتیژیکو څېړنو د نړیوال مرکز مشر او د طالبانو حکومت ستر مبلغ عاطف مختار وایي شیخ هبت الله اخندزاده یو ظالم امیر دی او افغانان باید پر وړاندې قیام وکړي. ښاغلي مختار په قهرجنه لهجه له خلکو غواړي طالبان تر امریکا او د کمونیستي رژیمونو پیاوړي نه دي او باید د پرځولو لپاره لاس په کار شي. د طالبانو حکومت دغه ستر لابیګر او حکومت ترمنځ جنجال د نجونو پر وړاندې د ښوونځیو د دروازو له تړلو پیل او اوس خبره تر قیام رسېدلی. د طالبانو حکومت تر دې مهاله د ښاغلي مختار د دې څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. دوستانو، دا او د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا هم په الله سپارم. ښې جاري.